دا د جنت حوری به د یاقوت او د مرجانو په شانی په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ کې. دا هغه سړی ته به دا انعامي، هغه سړی ته چې کم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی، اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی، نو هغه به وایي په قیامت کې سپیشل 2 جنته ملو شي. او ومن دونهما جنتان، الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می، خدا 2 جنته به انعام دې سړی ته ملاوي. د روزې میاشتې ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي. یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وایي. علماء لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزي ونیوي نو د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخت منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درک نه لګي نو هغه سره امدادم فرض دی. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا، یو کور، الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو او په تا ته پته ولګېده او داغه روزه ماته نشته او تا ولا درو جماعتي بندوبست نکو، الله به په ټول محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او سبب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرړې څه چل دی ختم شو، ختمونو نخلتي زمونږ بیړه تباہ ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې 2 بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی او ادواره بزرگانو چې کمی ادیره ما ته خودلی دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټول ادیره کې داسې بڑے نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي. دا ټول ادیره کې مړی چې دي
دا ناس دی او غوښې ته غوسیږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه بدر نه پری کی چا چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شي بیا به در نه تیکه پری دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسیږي لګیا دي تاسو چې مړی خخ کوي په هدیره کې څه کوئ ا د مړي وارث تر رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره بزان ورته خېسي رجا د خدای رجا د خدای دا دوا به یاد کړ دا دوا به یاد کړ پدې نکی خپل چې دی واخلي الته دی کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاپ ګورستان کې مرگ دے پسر دے میرا فقیران شتے بوخرے پزڑتو گیر آخر بلارشی مرگ دے پسر دے میرا فقیران شتے بوخرے پزڑتو گیر آخر بلارشی د دې جایګیرا غشنی ولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پسته پسینه نه نوځي او کم میاش پسته نه نوځي او کم هفته پسته نه نوځي دا ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کال مخکې 15 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ داسې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو ناغه ورته ویلي چې خدای دې خور کا چې راتلې څه دې وروړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره و څه دې وروړي دي خو چې څنګه دولا سره غلې وي دا څه دولا صبر تیزی کنه سوړی خو نه ځان سره نو عزیزانو ورنبا شپا چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دین سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خولې نه بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورتوي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده و دې چې ورته وګوري نو دې به وي چې ها ها لا ادري ولا کزه خدای پیژن دا پیژنې دا څوک دی والله کده خو زه پیژن
اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې دا هغه خوله څنګه وه، دا هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست یې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ داغه پوزه څنګه وه، سترګې څنګه وې، د سر ویښتې څو قسمه وو؟ ویلی شئ چا؟ لاسونه یې څنګه وو، په لاره تللې څنګه وو، لباس یې څنګه وو، پټکې یې څنګه وو، څادر یې څنګه وو، د چهره بناوټ څنګه وو؟ دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې انا به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانی دی؟ وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کم سړی چې ته نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړی. نو ملائکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې. او چې ته وې چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملائکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې. د لاهور دیرا مولانا شمس الحق افغانی تا حضرت لاہوری رحمت الله علیه په سترګو ښودلې وه، ویل په مخې راته لاس راخ کو او راته وی چې دې دیرې ته وګوره. افغانی صاحب قرآن خوړو چې ما دیرې ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې، د هر قبر. نن درې ورځې ته مړي پسې ناست دي، تا سره دا احساس وي چې ما چې ایښی دی د هغه به څه حال وي هلته قبر کې. به یو سټمارې زوی به راځي او دا دوا به یاده کړو، دا دوا به یاده کړو، او بیا چې معتبر راشي، خان راشي، خان راشي، ارباب صاحب راشي، افسر صاحب راشي، نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه به کینی نو پر دې ځای به داسونه یې دا دوا به یاده کړو. دا داسې کې اشاره کم ځای ته وکړي ستا مړی چې شوی دی زما د
ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي د مړي خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی ته لاړ نشم هم ګیلې نشته ځکه چې ما خپل مړی د ترا غوښته نه نو دا ورک خپل کار کوه ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګي ده نه ما دې خوړلې ده او نه ستا خورم دا ورک خپل کار کوه خبره د دین کوه یارانه د دین کوه او تعلق د دین ساته د دنیا مکوه تباہ بشئی غرق بشئی انجام بم بیا داسې وي چې څوک بم را ټینګولی نشي دیو جنا سوچ وکئ روجا د الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی صاحب وایي په مونځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل وایي په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی صاحب وایي هر عبادت کې ریا راتلی شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی کته پټاو خورم چاته پته بنه دی نو واحد عبادت پټول عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وره تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټۍ وکي ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورتا روټۍ وکي او راوي غواړي ا مزدور بچکی نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړي چرته زو چرته د بادشاہ لاس کله بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي واحد عبادت چې ده هغه روزه ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی دی الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي یا الله چې د الله لاس به څنګه وي یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده او د روزې په بدل کې به روزهدار ته زړه ورکړل کېږم الله وی د روزې په بدل کې به روزهدار ته زړه ورکړل کېږم یعنی زه به د روزهدار شم په دې لنډۍ بوچای روزه باندې الله بستا شي اسی وایم چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره زمونږ د کمزورۍ ته ګوره او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ نن سبا خو روزه ماتي دپاره د خلکو څه نخرې جوړې کړي په خپل علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش بکوي چې اسه نه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي بیا به تباه شي غرق بشي په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې دي څوک به چایو پاتې نشي نو تبوي چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو تا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی غټه واخه به پخ کړی ټیپر به پکې چوری چټنی مټی به دغه ځان له سکړی په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا د پاره ودیسو دا دواړه خدای جوړ کړ دواړو روزه ونیوه چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کو غیره بار ورکو دچا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر سے وکي یا به ګیراور سے وکي یا به اتی سے وکي دچا مور به وکي زبردست وکم سباله بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماخام بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړی بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو دروټه درکب نه لګي بیا حضرت علی ار سوچت کو باره وکړه
بی بی فاطمه ورته داسې نه وایي چې دا څه کې مونږ به نه خورو. نه، فاطمه وا کنه، خاتون جنت وا کنه، مونږ به د خپلو امبر سره میخي چې ساتلی دي په کورونو کې دي ته به داسې وکړئ تاسو په ایمان وایي. زه به وکړم تاسو به وکړئ. په درېیمه ورځ بیا روژه شوه. چې بیا روژه شوه، چې بیا ماښام تیاری وکړو، بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو، د روټۍ درکم نه لګي. بیا هر څه اوچت کول. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قرآن راغی چې دا په وفا په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به په ټوله دنیا خپور او بیا روټۍ وخوړله په چا؟ په مسکینانو، یتیمانو، اسیرانو باندې. او بیا ورته وایي څه؟ انما نطعمکم لوجه الله. روټۍ خدای د پاره در باندې وخوړله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بدل درنه نه غواړو، نه شکریا درنه غواړو، خدای د پاره در باندې وکړه. نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره. اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروې کوي، څوک بې چایو پاتې نشي، څوک بې روژهماتي پاتې نشي، څوک بې پښمني پاتې نشي، کینې ټول علاقه به پې الله ونیسي. دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حج ته ځان سره جیب کتري بوزي، دی ورته ناست دي او هغې ټوله ورځ د حاجیانو نه جیبونه کټ کوي. یو حاجي راشي چې ما دومره پیسې رانه ورکې شوې، یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې، بل راشي دومره رانه. په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تللی وم او چتره یې وراسره د بیت الله شریف په خوا کې مې کېښود. زه په مونځ ودرېدم او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې کړه. نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوې نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مه په دې تمه کېږئ چې جومات له د یو کجوره راوړو 50 کروڑه کجورې ثواب دی او دا پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی. پکې دا پکوړې میکوړې به ټولې په دې کونه درو منډلې شي
او جهنم ته به دې روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راغی پردې حق عمر له بیړه تباه او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ ښځې نه راپرېږدي که څه چل دی یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجه راځي جمعه دا به هم سبا د جنت ټیکهداري څه علاج به یې کې خواږه یو ښځه وه لورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غرق اسدا د جنت باس ما ستاسو مخ کې شروع کړی دی شاید چې دا ما غلطي کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی